تا ته د سولې او د امن ترانه پکار ده. طالبه تا ته خو اوس ډېره حوصله پکار ده. ځوانان وهی مه چې سر ټیټه دې پردو ته نشي، چېرته محتاجه درنه نورو وطنو ته نشي. د چم ګاونډ د علماو شور او زوږ نه راځي، یا به یې مړ فضل رحمان وي یا یې غږ نه راځي. مننه. موږ ته د څوک د سیاست چلونه نه راښایي، څوک د پټ پټ شیطانت چلونه نه راښایي، او دا د هرې مسلې پټه څېړنه نه کړي. یو ګاونډی سفیر د دلته لاس وهنه نه کړي. نظم ته راځم او د ټولو توجه غواړم چې له هر څه مخکې اسلام پاله یم، زه قوم پرست نه وطن پاله یم، خو زه هم ځان ته یو جانان لرم، منم چې ځوان یم ذهن خام لرم. افسوس کوم چې مقاومت فیسبوکي اورم او د پښتنو تر شا څه پټ پټ ګونګوسي اورم. پردي وطن کې مظاهرې کوي، د پښتون خلاف نارې کوي، غواړي چې خپل ځان زړور وښایي او پښتون نړۍ ته ترهګر وښایي. په دې جهان کې خدای وهلي خلک، دوی په تاریخ کې شرمېدلي خلک، د جنگ بیرته راوستل غواړي او بیا دوی تاریخ تکرارول غواړي. فکر یې غواړي چې په مونږه کربلا تېره کړي او دشت لیلي پېښه یو ځل را باندې بیا تېره کړي. د بېغمۍ په تخت پراته پښتانه، کله ویښېږي به ویده پښتانه. دا شیطانان درنه معلومه دب ته ونه رسي، دا خاینان درنه بیا شومه دب ته ونه رسي. دا څو شعرونه دي زما له یاده ونه باسئ، استاد تراب صاحب دا وینا له یاده ونه باسئ. که مو د مخه د ښکلا عینه وښویده، که مو دا وار د پښو لاندې زینه وښویده، ږیره څادر واسکټ پټکی به بیا پتلون واخلي، او نه به څوک نوم د مسلمان نه د پښتون واخلي. له بې غیرته ورور تکړه یو ګاونډی ښه دی، 10 نفر دونه ماته نر وزرستانی ښه دی. یو کمزوري لرم خبره په زړه نه تېروم، سپین سپین غږېږم بوسو لاندې اوبه نه تېروم. په تیر دولت کې به دا هر یو کومندان نه ساتل، ته په خدای چې د ځینو هلکان نه ساتل. دوی ګناهونه به زیات بې حساب نه کول، چا به پوډر، چا به شیشه، چا به شراب نه کول. دا حقیقت درته صفت په یو ځوان در کوم. طالبان ورونو تاسو ته پیغام در کوم، تا ته د سولې او د امن ترانه پکار ده. طالبه تا ته خو اوس ډېره حوصله پکار ده. ځوانان وهی مه چې سر ټیټه دې پردو ته نشي، چېرته محتاجه درنه نورو وطنو ته نشي. د افغانانو زخمي زړونو ته ملهم کېږدی، محمدي بیرغ تر څنګ مو ملي هم کېږدی. د افغانانو زخمي زړونو ته ملهم کېږدی، محمدي بیرغ تر څنګ مو ملي هم کېږدی. په دې 40 کاله کې ډېر د غم ځپلي خلک، په دې دنیا کې افغانان دي ځورېدلي خلک. له هر څه تېر شه، دغه سیالو سره سیال جوړ شه، د بورو میندو کونډو خویندو د سر شال جوړ شه. او ماته د تېرو نظامونو هغه پل را یاد شي چې وطنوال مو راضي نه وي، دا ماتل را یاد شي. ستړی خو ډېرې ته سربازه، هندو ستړی خدای ناراضه. مننه. ستړی خو ډېرې ته سربازه، هندو ستړی خدای ناراضه. زه امامت کوم که ته د وخت اذان وکړې، وخت راغلی دی که دغه یو اعلان وکړې. دا چې تیر شوی دی زمونږ په دغه لار ټولوو، جګ شی ولسه د ډیورنډ نه ګنډه تار ټولوو. ځوانان سپینګیري ماشومان در سره ټول درېږي، چې پښتانه وي افغانان در سره ټول درېږي. بیا یو طاقت مو ماتولی نشي، په زور په مونږه څوک راتللی نشي. نو د وطن د جوړولو دسیسې جوړې که، لکه چې جوړې دې کړې نورې موسسې جوړې که. او څه وکړو، چا سره او څنګه په حساب پوهېږو. موږ افغانان یو، د اسلام په هر یو باب پوهېږو. موږ ته د څوک د سیاست چلونه نه راښایي، څوک د پټ پټ شیطانت چلونه نه راښایي، او دا د هرې مسلې پټه څېړنه نه کړي. یو ګاونډی سفیر د دلته لاس وهنه نه کړي. دا د هرې مسلې پټه څېړنه نه کړي، یو ګاونډی سفیر دې دلته لاس وهنه نه کړي. دا ګاونډیان د دې مضمون ته لږ نظر وکړي. اوس بیان شوي خپل قانون ته لږ نظر وکړي. نوي قانون کې خو اسلام پورې خندا کوي، اوس په هلک د بل هلک سره نکاح کوي. نوی قانون کې خو اسلام پورې خندا کوي، اوس به هلک د بل هلک سره نکاح کوي. د چم ګاونډ د علماو شور او زوږ نه راځي، یا به یې مړ فضل رحمان وي یا یې غږ نه راځي. مننه. د چم
گاوند د علماو شور او زوږ نه راځي یا به یې مړ فضل رحمان وي یا یې غږ نه راځي نو پلار به مې ویل چې هر سړي ته یې اوچت وایه که سر دې ځینو هدایت حقیقت وایه که سر دې ځینو هدایت حقیقت وایه په ما که هره بلا کېږي خو د ده د لاسه یارانو پوزې له راغلی یم د زړه د لاسه په ما که هره بلا کېږي خو د ده د لاسه یارانو پوزې له راغلی یم د زړه د لاسه چې کوم یو ښکلی ګوري داسې ورسره روان وي لکه په ښار کې چې څوک ونیسي واړه د لاسه چې کوم یو ښکلی ګوري داسې ورسره روان وي لکه په ښار کې چې څوک ونیسي واړه د لاسه څه ارمانونه مې غربت خاورې ری کړل لاړل څه مې ځواني خاورې ری شوه د هغه د لاسه او دومره اسانه مینه نه ده چې په خوله یې وایې له شوره ډکې پیغلې ژاړي بېلتانه د لاسه د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي. د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ 0 8 پته احمدشاه بابا مینه د داود خان سرو لارې 12 بلاک و کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی